سلامونه. د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بګټي د وژل کېدو 20 کاله پوره سو. د جنرال مشرف واکمني ولا او د بګټي پر ضد باندې پوځي عملیات وسو او په دې پوځي عملیاتو کې د حکومت په وینا د یو غار نړېدو له وجې څخه هغه ووژل سو. بیا حکومت دا وویلې چې نه، هغه غار کې د عملیاتو په مهال باندې نه، بلکې داسې وسو چې نواب اکبر خان بګټي خپله ځان په هغه غار کې د یو سرنګ یا لاسي بم له لارې په ډزولو سره ځان مړ کړي. بهرحال دا پر خپل ځای دی، خو نن چې موږ کم اړخ د دې را اخلو هغه دا دی چې په هغه غار کې خپله چا څه ولیدل. په هغو کسانو کې چې صوبایي حکومت له ځان سره بوتلل یو بنارس خان هم و. بنارس خان زموږ خپله زوړ ملګری دی، د کوټې دی، د هغه ځای اوسېدونکی دی او په صحافت کې تقریبا 14 کاله کېږي. دی فوټوګرافر دی، د ډېر دی دا وخت له ای اف پی خبري اژانس سره کار کوي. د ډېر تصویرونه په واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز په دې کې چاپ شوي دي. بلکې د بګټي چې کوم تصویرونه تاسو وینئ هغه کې زیاتره پروډګان چې کله هغه په غرونو کې او جګړه کوي هغه چې راغلي دي هغه هم بنارس خان او ایستلي دي او بیا خپاره شوي دي. بنارس خان په هغو خلکو کې ولي چې حکومت له ځانه سره هغو غارونو له بوتلي، هغه غرونو له بوتلي چې چیرې نواب اکبر خان بګټي وژل شوی و. بنارس خان تاسو ته هرکلی وایم. ډېر مهرباني کاکړ صاحب. بنارس خان زموږ ستاسو خو زړه ملګرتیا ده، خو بهرحال زه به نیغ په نیغه دې سوال ته راسمه. نواب اکبر خان بګټي سره خو خیر هغه له صحافیانو سره ډېره ناستې پاستې او تعلق ساتلی او ډېر تعلق یې ساتي. خو بهرحال یو وخت داسې راغی چې له جنرال مشرف چې د پاکستان د فوج واکمن و له هغه سره په یو کیسه باندې د هغه اختلافات راغلو. کیسه هم داسې وه چې د یو ښځې هلته کې جنسي تیری وسو چې په هغه کې یو فوجي کپټن باندې تور څیده کړی دی. پر دې باندې نواب اکبر خان بګټي چې دی هغه سخت دریځ خپل کړی او دارنګه د ده او د جنرال مشرف اختلافات راغلو. له دې سره جګړه پیل شوه، خو بهرحال دا جګړې دوام وکړي. تاسو داسې راته ووایاست چې تا ته کومه څنګه او څه وخت دا معلومه شوله چې نواب اکبر خان بګټي چې دی هغه وژل شوی دی؟ کاکړ صاحب داسې وه، نواب بګټي چې کله دا سوی کې واقعه سوه نو هغه ټایم څه دی غرونو ته تللي. دې واقعه څه مخته موږ دوه واره د سره ملاقات سو د لاړي علاقه ده هغې غرونو کې. نو دی هلته موږ تللي وو، ملاقات کړي وو. نو هغه ټایم هم مطلب د ګورمنټ هغه و، ګورمنټ ورکتی چې ډېر مطلب پسې ګرځېدی نه ملاوېدی. بهرحال موږ ملاقات وسو، موږ ورسره شپه تېره کړه. نو د هغه ټایم ویلي وو چې بهی ژوندی خو زه د ده لاس کې نه راځم کله. نو هغه لیډیز ملاقات و، بیا دویم غرونو ته ډېر په تکلیف به رسېدلي یاست؟ ډېر تکلیف ولې اف سی او دا چیک پوسټ دا موږ ډېر مطلب هغه طی کړي وو. پټه لاره وه، هغه بګټي کسان وو، هغه ګاډي ډرایو کوله، موږ مطلب هلته ورسولو. نو مطلب یو ملاقات زموږ هغه شو، بل چې د ده چې بیا هغه غرونو کې دا ملاقات که تاسو تر هغو چې ملاقات څنګه و، دی چیرې ناست و، څنګه ناست و، څه یې کول؟ د لړي غرونو کې ځان لپاره یو کیمپ لګولی و او د سکیورټي د خپل کسان چې ګرد غرونو کې پیلاو ناست و اصلو سره. نو هلته د خپل یو کیمپ لګولی و. د کې زه ما نور صحافیانو، شهزاده صاحب، کاظم صاحب، یو دوه نورو، موږ داسې شپه تېره کړه. د انټرویو واخیسته، دلته ډوډۍ تنظام، دسترخوان خو د ده داسې و مطلب غرونو کې په ډوډۍ کې ډېر مشهور و. په غرونو کې هم به ده داسې بندوبست کوي لکه شاهي. بالکل غرونو کې هم دغسې بندوبست کړی و. دوه درې قسم ډوډۍ سجیو. نو دا دسترخوان کې ډېر شو. ډوډۍ موږ وخوړه، موږ داسې لګیا و. بیا به شپې ګرده ناست و. بیا نو شپې دغه غرونو کې موږ ودسو، بالا یو ځای جوړ کړي، هغه ته موږ بیده سو. سهار ناشته مو وکړه. موږ اوس ده ته ویل چې موږ ځو ډېره بګټي ته اوس ول به ځئ، هلته به دې ووایي د اف سی د ګرده نو ستاسو خوښه ول موږ کسان ول موږ ځو. نو بیا خپل یو دوه کسان یې هغه کړه ول تاسو ورځې نه سې تللی، شپې په ټایم ځئ.
ګاډۍ بتۍ متۍ باندې خاورې ولګولې، یو لایټ چې بالا ښکاره دسي په تیاره کې دا غرونو کې دا ډرایور مضبوط ډیره بوکټي نو هغه ته لار معلومه په دې تیاره کې په غرونو کې. الله ته غسړ زموږ ډرایور هغه کوي خپل کښېناسته هغه بوت نو موږ دا خدای دې لکه پړندو سترګو چې موټر چلایي په غرونو کې د شپې. دغه مسرو ګیټي میجز غا جان مور مسرو هغه وایي چې ما ډیر جنگونه کور کړ دي خو دونه ما سخت سفر بدن پورې باندې کړ دا مش تیاره کې غړې بتې دا هغه کبنیم کپڑے اچول نو موږ ډیره بوکټي ته ورسو. اوس دې کې د تاسو کومه خبره یاته ده چې هغه دغه وخت کې ډېرې مهمه خبرې تاسو سره وکړي؟ د مهمه خبره دا و چې زه کله ژوندې د دوه لاس کې بنه راس ولې چې دوه چې دی دوه به ما ډېر بې عزته کوي بل دا بیا واقع کوي نو دوه کسانو لږ نیولي وو تقریبا 80 کال عمر روان واقع کوي ما شام ټایم داسې واقع شروع کړي ما فوټو کیمرا واخیسته نو ما ته غږ وکړ و پښتونه دا راګه فوټو ما اخیستې هغه زوی او چې د کمزور دي دوه کسان اخیستي زما فوټو یعنی وای دا چې تصویر ما اخله چې دوه کسانو ځنی ولای ما او زما دښمن ته دا معلومه نشي زې کمزور به نو داس شر د پایو کړ نو هغه بیا تا تصویر څنګه واخستې تا څنګه دی بیا پټ کړي تصویر ما دواړه اخیستو نیمه تصویر ما اخیستو چې د خپل ولاړ دي دوه کسان یو فل تصویر بیا چې د شهید سو بیا هغه تصویر ما ریلیز کړو اوس خو فوټګانو ما سب تاوایل ما ته مطلب هغه کړو نو بل بیا هغه اوس بیا راځو بیا دلته دوه اٹیک اوس د غر چینج الله تعالی ترتانی تا کولوس دا ترتانی لشخل کو ته بیان کدا چیرې دی په کم ځای کې دی دا کولی علاقې ده ډیره بوکټي سره بالا علاقه و کولو کې دا غرونه ده دا غر دی د سره بیا برانده غو ولا غو بالاجو نو ول چې د بیا غټم هغه علاقې خلکو چې ګیراس و نو د بالاج او برانده ته تاسو ځای شابرامداغ چې اوس دا وخت په سویټزرلند کې د مسای دی او د تاریخ پر مخ دی او بالاچ مریض دی خیر بخش مریض زوی دی او غم په جنگ کې بیا مرسو دا دواړه له د سره خدا هغه ته ول تاسو لار د سره نور خپل گاډو مو سکیورټي نو بیا ګرد خالق کړه لاغه ټایم بیا نو چې موږ دلته 26 اگست دا خبر را لې چې د نو مشتي دا خبر څنګه واورېدی دا ته چا وویل مشکوټ کیو الله ته ډیره بوکټي سره بیا چې اف سی والو ریلیز کړ دي خبر کې نو بوکټي کو مار دي ډیره بوکټي سره خبر چې نو بوکټي ټارګټ سو موجو وشته اول خدا خبر دا مشرف هم را لې ټي وي باندې چې موجو وشته نو بیا تاسو څه کو تاسو سره رابطه وسو دوی مروس مش رابطه ته وکړه نو بالکل دوی مر صوبای ګورنمنت او ایس پی آر بیا نو یو هلیکاپټر هغه کوي بیا مضبوط ورته غر ښکارا کوي نو هغه ټایم مازګر ټایم باران مو ډیر باران نو غر داسې گزار شو لاندې ډډې شوی ورته ورته ته نه دې سورنګ ته ډډې شوی کار پر شروع ګرد فوجیان پر لګیاو ولبای د فو ډیر دنه نو دا اوس غره لاسته دا تقریبا یو هفته بلګی چې د وکاژو شره باران ورغو یو ما شام ټایم مجروان سو واپس ودول به یو هفته بلګیږي موږ لا کوم څه سورنګ ته نه وتی نه تاسو سورنګ ته نه مطلب مختصر گزار سو ګرد سورنګ خالی ډنډې شي وي دنه بالکل گزار یعنی غار ته څوک تللی نه سو نو وتی نه بد هغه تاسو له بار وکتی او را روان سوی تاسو او بار له پاس غار خلې پورې مشلاړ هغه موجو کته ګرد ولدا تاسو څه ولیدو د غار خله څنګه ولا او څنګه وو غټ ډبه غارو سمکه کې غر کې لیکن غټه ډبره لسی لاندې دنه ډیر لسی وغر لکه یو بم په وشتي یا بم دنه نه پټر سي ارسه شي غر ګرد هغه بیا دوه ډډې منډې شي ولش دا غیر وکاو کړو نو مشته دا خبره تاسو ته څومره ښکاری ځکه چې بیا حکومت هم وایي
چې دغه غار چې دی دا نړېدلی نه و بلکې اکبر بګټي ځننه پکې ناست و هغه هلته سرنګونه اچولي وو او بیا یې ریموټ ووالی څوک فوجان ورتلو د مذاکراتو ته راغوښتي وو او هغه والوتې خیر دا تصدیق سوې خبره ګوره ده که نه ده ستا اندازه څه وه څه زما اندازه خو به دغه ده بالکل مطلب که هغه دغسې بیا یو میجر یو کیپټن یو هغه بیا پکښې نه هغه کېدل که دوبار سه اټیک کړی نو هغه ته وایې که له پورته یې حمله کړې وای هغه به دا فوجیان به ولې مړه کېدل بل دا هغه چې اول هغه چې ژوندی د دوی لاس کې نه راځي که دی غیر هم سو نو د مطلب هغه اول ویلو د موږ ما ډېر بې عزته کوي ځکه زه ژوندی کله هم نه راځم نو مطلب دا سو بیا موږ چې ماښام واپس شو ول دا هفته لګېږي موږ کوټې ته نه ورسېدلې بیا خبر راغی چې بګټي که لاش ملي مړی میلاو سو پیدا یې کړی بیا نو تقریبا یو 15 ورځې بعد ډیره بوکټي ته مشغول د تابوت راويسه تابوت چې راوړي تابوت ته دغه غټه تاله لګول موږ تابوت ته تاله کړو موږ به ښکارا خوکا چې نواب دی کنه دی وایي د نواب د شکل ډیر هغه د مولوي صاحب قتل دی مولوي ملک نماز جنازه یې کړو موږ دلته تقریبا 12-13 صافیان اور سلور پنځالتا صوبائی گورنمنٹ کو ڈی سی اور رازق اکبر لاسی رازق بګټي بیا ترجمانو د صوبائی سمد لاسی بیا هغه هغه سمد لاسی غړې ښکارا کړه ولا ولدا یې د تواب غړې د نه کیدی خو تابوت نه خلاصو ولدا مولوی صاحب قتل دی بس دا تابوت ولې نه خلاصولې ولې شکل د پیژندل کې ډېر ټوکړي ټوکړي ډېر خراب دي تابوت بیا به څنګه چې تاسو ته رومانه بیا څوک هغه مطلب پکښې شو ولا دا نو دا صحیح دی مطلب ګردا ډیره بوکټي کور کړو اف سی ګردا لوکل خلک نه هیڅ کوم نه والته نور راغلي دي تقریبا شل کسا او هغه څوک هغه یو خو تقریبا 10-12 زموږ صافیان یو ډي سي یو هغه رازق بوکټي یو 2-3 الته نور لوکل هغه لیویز وال نور هیڅ نو دا تقریبا نو دا ملا ملوک سره تاسو خبره وکړه چې خبره وکړه ملوک سره خبره وکړه غټه هغه ټایم هغه ول هو ما لیدل دي هغه سبب بیا مولانا ملوک بالکل غایب دا د چا اوس پوری غایب دي کنه ستا چا نه دي لیدل اوس پر وای څوک په پښتو په اردو په کومه ژبه بلوچ ملا ملوک نن پوری چا نه دي لیدل چې هغه شعر نو بیا تاسو جنازه وکړه نو هلته د فوجان هم ولو جنازه کې کنو وامو اف سی والا وکړو هغه هم په جنازه کې ګډون وکړي جنازه کې نه هغه سکیورټي ډیره جنازه کې واځي تاسو صوبائی ګورنمنت مطلب رازق بوکټي او ډي سی او کمشنر ورته نور لوکل لیویز والو داس کسا بس تقریبا 10 کسا بیا څه وصول هغه ورسو دا جنازه وکړه بیا لته قبر اول جوړ کړو بس دا تابوت سره تاله سره هیڅ شدا ټول له تواچول استاد پاره دا یعنی په جذباتي حواله څنګه لمحه ولا ځکه نواب بګټي سره تاسو ډیر ناستې پاسې او ډیر ملاقاتونه هم کول تار څه لیدل استاد خپل ذهن کې څه ګرځیدو مطلب ذهن دا وایم چې دا دینه دا سوالات چې دی دا هغه د وجه هغه سبات د بلوچستان حالات دې پورې ورسېد کاغه تو نه وکړې یو بچیت یو خبره کړې نو د حالات بدونه نه خراب کل اوس چې دا مطلب څوک بار نه ستلې هر ورځ پړ دا نواب بګټي شهادت تبا د کیسې شو شي ګر راځي هغه کړ دا ته د سوچ بات کوي کار اول صحیح